په دنیا کې 95% خلک چې دی د هغوی دا سوچ دی چې زه د زیاتې پیسې وګټم، زه د یو مالداره یو سکسسفل مین جوړ شمه چې د خپل ځان په کار راشمه، د خپلې معاشرې په کار راشمه او د چا خدمت وکړمه. خو د بده مرغه دوی غواړي چې دوی یو سکسسفل مین جوړ شي، ډېره پیسه د دې وګټي، د دې جان پهچان وشي، خو د هغې دپاره چې کم اصول دي، د هغې دپاره چې کومه لاره ده هغه دوی نه اختیاروي. صرف دی غواړي په سوچونو کې، په فکرونو کې او په خوبونو کې، او د خوب هغه شانتي په خوبونو باندې پاتې شي او دی چرې هم په ژوند کې یو کامیاب انسان جوړ نشي. یاد ساتئ که تاسو غواړئ چې په ژوند کې یو سکسسفل مین جوړ شئ، حلاله پیسه وګټئ، په ژوند کې د خپل ځان په کار راشئ، د خپل فیملی په کار راشئ، د معاشرې په کار راشئ او د چا خدمت وکئ، یو اصول یاد وساتئ او هغه اصول دا دی چې په خپله معاشره کې یا ته د چا نه انسپایر یې، ستا یو انسان زړه ته نږدې دی چې کاش چې زه د هغه په شانتې وې، نو یاد ساته هغه انسان چې څه کوي هغه به نه کوې، بلکې هغه چې ځان دې مقام ته رارسولی دی، په کوم مقام چې ته د هغه نه انسپایر یې، هغه مرحلونه چې دی راتېر شوی دی، کمې سختې د برداشت کړي دي، د کومو حالاتو سره د فایټ کړی دی، د هغه په هغه څیزونو باندې فوکس ورکړه، په هغې باندې سوچ وکړه، فکر وکړه چې دی د کومو مرحلو نه راتېر شوی دی، په کوم ځای کې د فایټ کړی دی، په کوم ځای کې به د سختې راغلي دي، کومه لاره د اختیار کړې ده او نن د هغه مقام ته ځان را رسولی دی، دغه لاره باندې فوکس ورکړه، دغه به ستا سکسس وي او ته به په ژوند کې په مخ کې وړاندې ځې. خو د بده مرغه زموږ چې څومره هم ځوانان دي هغوی شارټکټ لاره اختیاروي د پیسو ګټلو، د سکسس، د فیم چې زه د یو مشهور پرسنالټي جوړ شمه، دوی شارټکټ لاره اختیاروي او شارټکټ لاره په دې خبره ځان پوهه کوي چې د هغې بنیاد نه وي، د هغې بیس نه وي. او یاد ساتئ د دنیا 95%، 95% دولت چې دی دا د 15% خلکو سره دی او د 95% خلکو سره 15% دولت دی. وجه څه ده؟ هغوی فکر کوي، هغوی سوچ کوي، د هغوی منیجمنټ وي، دوی په هغې باندې کار کړي، دغه مقام ته د ځان را رسولي. اوس یاد ساتئ که د دنیا دغه دولت په دا ټولو خلکو باندې تقسیم کړي چې په دنیا کې څومره خلک وي، نو دوی ته به ایکولی یو شان مساوي پیسې ورسي. خو یاد ساتئ لږ وخت بعد به دغه 15% خلکو ته دا ټولې پیسې بیا ځي. وجه څه ده؟ هغه ځان له بنیاد جوړ کړی دی. وجه څه ده؟ هغه په دې سټرټجیز باندې ځان پوهه کړی دی چې یاره پیسه به ته څنګه ګټې، پیسه به ته څنګه انویسټ کې، په ژوند کې به ځان څنګه په مخ کې وړاندې بوځې. دا رولز دی، په دې ځان پوهه کوي چې پیسه د پیسې پسې ځي، ښه سوچ د ښه سوچ پسې ځي. اوس یاد ساتئ چې کوم محفل ته جاین کې، د هغه محفل سره چې ستا څومره وخت کېږي د هغې مطابق به ستا سوچ جوړېږي، ستا فکر به جوړېږي او هغه شان به ته جوړېږي. اوس ته څنګه غواړې دا ستا په لاس کې ده.